هلکه د پېښور د زلمو میچ چې ته ګورې چاټ ووه وراتاو شه کینټ وکړه موږ سره هلته نوښار کې شمشاد امیر صاحب دی هغه درې خبرې کوي او وایي چې خلک ماړه شي که نه نه بس کی او موږ تبلیغیان چې ختمه کړو موږ بس کو پلیټ سپاکل سنت طریقه ده توجه اوی وی خلکو له خوب نه ورځي په سنگل بیټ کې خوب نه ورځي په ډبل بیټ کې او انجکشن میډیسن ټیبلټس خوري خوب نه ورځي او موږ نه خوب نه ځي موږ په ناسته ودیو موږ په تعلیم کې ودیو موږ په بیان کې ودیو موږ په مشوره کې ودیو موږ په شبي جمعه کې ودیو و یو نیم وی دا په سکینه نازلېږي مې سکینه بني چرته د سکینې خور به په نازلېږي او درېمه خبره به دا کوله وایي که چېرته تبلیغ کې ځې نو ښځې ته به دا نه زنانه به اوري زما دا خبرې دې ته پته ده پخوانه ما پېژني سوشل میډیا د لارې وایي ښځې ته به دا نه وایي چې که تا ته امیر صاحب چې څلور میاشتې له به ځي که نه او ته به چې کور ته زه به ښځې سره مشوره کوم نه پتلو کې به مشوره نه کوې چې ښځې سره مشوره کوم ښځه دې نه پرېږدي څلور میاشتو له نه پرېږدي سیروزې له نه پرېږدي شبي جمعې له نه پرېږدي هغه به دا وایي شمشاد امیر صاحب به وي وایي ته ووایې چې ښځه ټولې وایي ښځه ثواب په نیت ووایي چې ثواب هم شي ټولې وایي ښځه بابا ډېر دله ښه پوخ کړي ووایه که نه ښځه او دې سره دویم ټکی اټومیټک دی مزه ښځه او مزه ښځه نه دې پرېږدي او که تا ورته چې سعودي ته دوبۍ ته قطر ته ځمه هله قربان زر لاړ شه که نه ماله به د سرو زرو امیل راوړې ښه توجه هلکه د پېښور د زلمو میچ چې ته ګورې د پاکستان او د انډیا میچ ګوري سترګې خو دې بکې راوکړه چې ووه چاټ ووه ووراتاو شه کینټ وکړه او ښه د حدیث بیانېږي د پزیرمال تعلیم دی ته ورته جوټې وې دا او درې د خیرن بچي پاسه مړه پاسه توجه مساجد مدارس آباد کو ټول داسې تشپاڼې تشپاڼې نه چا سره جیب کې پیسې شته او دغه شانتې خوار خوار ګورې او دا چې اوس ډمانې جلاګان درته راغلي وي تاسو به دا پیسې داسې شیندلې اوس ناتخوان ته زه لږه پیزا جوړوم داسې سمه داسې به مې پیسې شیندلې نه په هغې چا دا چې دا کفر دی ګناه ده او نافرماني ده او داسې کې نه په ډمانې جلاګانو د پیسو باران او که چېرته په ناتخوان چا پیسې ونیسه کفر یې وکړه ته ښه مولای په ډمانو اعتراض په رسمونو په رواجونو تباهي کړي د پیسو اسلام یاد نه خو که سار امام نکاح وتړي نه د واده لږ پلار به واسکټ داسې کړي او 500 روپۍ به راوباسي امام ته چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ شو ظالمه چې په ډمانو په اجلاګونو په رسمونو رواجونو تا تباهي خرچه کوله هغه ټایم د خدا نه و چې ښه نه خو چې د ملا جیب ته ځي چوې چې د مولا جیب ته ځي درد دي شي لہذا زموږ مال په ضروریاتو ډېر خرچ کېږي په فضولیاتو ووایه فضولیاتو سرګټ ضروریات دي که فضولیات د خاپیرو نشه ستا په جیب کې اوس هم 15 کیلو پراته دي نسوار ضروریات دي که فضولیات ووایه د نسوار یو بوجه په 20 روپۍ شوی زم تعالی شیخ لم هغه لږ څه شګنمن هغه ته بار به یو کس هم نه ځي یو بوجه په 20 روپۍ شو د میاشتې 100 روپۍ شوی د کال د میاشتې 3000 شوی د کال 36000 روپۍ د پښتون د نسوارو خرچه ده چې تا نسوار پرېښوده دا 36000 روپۍ دا د اولاد بچو په ایجوکیشن په سکول په کالج خرچ کا کتابونه بسته بالپن قلم واخله دا په مدرسه او په جومات خرچ کا 36000 روپۍ ته په نسوارو خرچ کړې ته به الله ته مخامخ کېږي نه او دوی وایي نسوار مباح دي مباح چې دا نسوار دومره ښه شی دی دا شونډه پې سره راپړسوي حلوا ترې جوړه کړه دې مرکز ته یې ورسوه په پلیټونو د زوره په دې خوله کې در منډم حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وی په کائنات کې د نسواري نه پیله نفرت ښځه ترې نفرت کوي ښځه به چې وایي لرکه اخري نه څنګه وایي ښځه ترې نفرت کوي ښځه پرېږده دا مرداري پلیتي مسواک سنت دي که نسوار ووایه ته څه شی څه شی مسواک غورځوی که نسوار څه شی غورځوی پښتانه یې که راواخلې غورځوی شابه کومه ګناه چې په پټه چا کوله هغه ګناه به ته هر پروګرام کې نسوار غورځوې دا بله بوجې اخلي حاجي صاحب داسې به نه کوي به دا خیري شو نسوار پرېږده نه زه د په عادت پوهېږم دی وایي چې بل کس ته تبلیغ والي دا بل دپاره تبلیغ شه ټیک ده الله دې کامیاب کړه کیمرا ته مت او کیمرا ته پټ 42 ملکونو کې به خراب کړي بهرحال مساجد مدارس آباد کو سنت مطابق ژوند تېرو اور ستاسو مسجدونو کې د قرآن درس کېږي د فضیل مال تعلیم کېږي صرف سر خوځوي والله که ستاسو دا ژبه د کار د فضیل مال تعلیم کېږي ګشت کېږي مشوره کېږي بیان کېږي
تعلیم کیږي. 6 نمبر مذاکره کیږي. ویم تعلیم کیږي. مردان سیټ مې یو کس ته تاسو مسجد د قرآن درس کیږي ما ته او جی ویم د حدیث درس کیږي وي او جی ویم غش کیږي وي او جی ویم مشوره کیږي وي او جی ویم تعلیم کیږي وي او جی. زه خبره کوم دی ما ته وي او جی او جی. ما ته دا ټول عمل چې تاسو مسجد کې کیږي او ته ما ته وي او جی او جی. ما ورته ته پکې په خپل موجود وي ما ته وي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماستر صاحب امیر صاحب مرګرو جوړاوي ته په بم لګېدلي جماعتونه به آباد وي ان شاء الله.